د چارو روڼتیا او د پانګونې بشپړ اسانتیا او هیواد کې د برېښنا تولید پروژو پانګونې ته د نړیوالو او ملي پانګوالو لیوالتیا زیاته کړې ده. د روان لمریز کال لومړۍ روبه کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د برېښنا شبکو پراختیا او برېښنا تولید پروژو چارو پیل د هغو هڅو پایله ده چې د تیرو 1403 لمریز کال دویمې نیمایي کې وشوي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ په نوښت د برېښنا تولید او پراختیا فرصتونو پیژندنې ملي کنفرانس له جوړېدو راهیسې هیواد کې د کورني تولید پراختیا او شبکو غځونې پر پروژو د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وایي چې ټولو برخو کې رامنځته شوې بشپړې روڼتیا او د پانګونې اسانتیاو ګڼ نړیوال او ملي پانګوال پانګونې ته لیواله کړي دي. چیرته چې شفافیت او حسابدهي ته ژمن نظام وي او اداري فساد هلته نه وي، خپلو خلکو ته خپل فکر او عقیدې ته خپل دین ته مخلصانه عمل ترسره کیږي، هلته به خامخا هر څوک زړه ښه کوي. موږ د دې لپاره ډېر ښه مثالونه لرو. دا اوس له موږ سره اروپایان دي، هالنډیان د برېښنا برخه کې پروژې لري، له موږ سره د چیک، سلواک او اتریش هیوادونو څخه راغلو پانګوالو تفاهمنامې امضا کړي دي هوډري ترڅو دلته په افغانستان کې د برېښنا برخه کې پانګونه وکړي. له موږ سره د چین هیواد، حتی د روسیې هیواد، د ځینې نورو هیوادونو پانګوال وخت نا وخت راځي او له موږ سره خپل طرحې او پروپوزلونه شریکوي. د افغانستان برېښنا شرکت په کور دننه د برېښنا تولید پروژو له لارې پر وارداتي برېښنا د اتکا کچه راټیټوي چې د دې لومړیتوب ټاکنې او په عملي ډول تطبیق روښانه او پر ځان بسیا راتلونکي ته د هیوادوالو ګڼې هیلې راژوندۍ کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پر پانګوالو غږ کوي چې بشپړو خوندي رامنځته شویو شرایطو کې د برېښنا تولید پروژو برخه کې د پانګونې له لارې ډاډمنه ګټه ترلاسه کړي. زه په ټولو پانګوالو باندې غږ کوم چې راځئ له دغه فرصت استفاده وکړو. راځئ د خپل هیواد هغه پانګوال چې هغه زموږ ملي پانګوال دي، هغوی باید دغه فرصت نه ډېره ګټه پورته کړي، هم به د دوی لپاره د عاید مرجع وګرځي، هم به زموږ هیوادوالو ته برېښنا ورسیږي. هغه پانګوال چې هغه نړیوال دي، هغوی ته هم د یو طلایي چانس ده چې دلته ښه ګټه ورکول کېږي، دلته به دوی ښه ګټه وکړي او په ضمن کې به د بشریت د خواخوږۍ له لحاظه هم دوی افغانانو ته او زموږ وطنوالو ته د برېښنا په رسولو او چمتو کولو کې برخه اخیستې وي. د برېښنا تولید پروژو چارو پرانیستنه به د صنعتي برخې اړتیا وړ ډېره برخه برېښنا تامین کړي چې دا به له سوداګریزو او هستوګنیزو پیرودونکو برېښنا سره لویه مرسته وي. ځکه عمومي سیستم کې د کورنیو تولیدي او وارداتي برېښنا لویه برخه به هستوګنیزو او سوداګریزو برخو ته ځانګړې شي. پر یادو ګټو سربیره به صنعتي فابریکو کې د کارکوونکو کاري وختونه منظم او د فابریکو پراختیا سره به د کورني تولید کچه لوړه او هیواد کې به د وزګارتیا کچه کې د پام وړ کمښت راشي، د توکو بیې به راټیټې شي او د هیوادوالو روغتیا ته به یې ګټه دا وي چې د چاپیریالي ککړتیاو مخنیوی به وکړي.